بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان حسن خلق. خلق اخلاق ته وایي که نه، جمع دو اخلاق، عادت. په بیان د کشلی اخلاق شه. چار چیز آمد بزرگی را دلیل، ہر کے این دارد بود مرد جلیل. علم را اعزاز کردن بے حساب، خلق را دادن جواب با ثواب. ہر کے دارد دانش و عقل و تمیز، اہل علم و حلم را دارد عزیز. دیگر آن باشد که جوید وصل دوست، زاکه از دشمن حذر کردن نکوست. اے برادر گر خبرداری تمام، نرم و شیرین گویی با مردم کلام. ہر کے باشد تلخ گوئی و ترش روی، ہر کے باشد تلخ گوئی و ترش روی، دوستا از وی بگردانند روی. چار چیز آمد بزرگی را دلیل، ہر کے این دارد بود مرد جلیل. علم را اعزاز کردن بے حساب، خلق را دادن جواب با ثواب. ہر کے دارد دانش و عقل و تمیز، اہل علم و حلم را دارد عزیز. دیگر آن باشد که جوید وصل دوست، زاکه از دشمن حذر کردن نکوست. اے برادر گر خبرداری تمام، نرم و شیرین گوئی با مردم کلام. ہر کے باشد تلخ گوئی و ترش روی، دوستا از وی بگردانند روی. حسن خلق په خابنده به پیش وی کنه زما. و د دوام شعر شه خلق معنی بندگون، مخلیق. ٹھیک شو. خابنده چې پیش وی به د عادت په معنا، و خلق شه په خابنده چې فتحاوی به د انسانونه په معنا، یعنی مخلوق. چار چیز آمد سلیر شاینا روغلل، بزرگی را د بزرگی لرا دلیل نقشه. سلیر شاینا دا د بزرگی بنده دلیل دی. سلیر شاینا د تشای یعنی سلیر عادتی نه د تشای کشلی چې دا چې وی بسړای بزرگ وی، بزرگ منا لوی عزتمن. هر که این دارد هر سیک چې دغه سلیر شاینا لري، بود وی مرد جلیل سړای لوی. دلیل منا نقشه، جلیل منا لوی. علم را اعزاز کردن بے حساب، از د اول شاید تشای چې علم لرا اعزاز کردن عزت کول، اعزاز منا عزت، بے حساب ډیر، چې دینی علم ته ډیر عزت ورکای. خلق را دادن جواب با ثواب، خلق تا ورکول د نیک جواب. با ثواب، ثواب چشی ثواب منا درست نیک سواد سرا، و بل ثواب دا سی سرا، ایغ منا دو اجر. سی سرا ثواب چی ایغ منا دو اجر، و د سواد سرا ثواب چی دا ایغ منا دو نیک. علم را اعزاز کردن بے حساب، علم د علم عزت کول زیوت، بے حسابه ډیر زیوت. خلق را دادن جواب با ثواب، خلق لرا جواب ورکول د جواب ورکول نیک. دا دوا شاینه توشل، یو د علم عزت و دوام خلق ته نیک جواب ورکول. ہر کے دارد دانش و عقل و تمیز، ہر سیک کے دارد چلاری دانش و عقل. دانش و عقل ایوا مانا دو، دانش پیا، عقل خدا عقل تویای. و تمیز شیو په بدش تمیز. سیک چې دا لري
اهل علم و حلم را دارد عزیز. بیا ودای اهل علم د علم خوندون و حلم و د صبر خوندون را دارد دغه لاره ودای لاری عزیز یعنی عزتمند. د علم و د حلم خلق چې هغه ودای عزت کوي ایشیور سړی دغه حلم صبر ته وایي کنه. دیگر آن باشد که جوید وصل دوست بل هغه ده. دیگر آن باشد بل هغه ده که جوید چې لټوي چې تلاش کوي وصل دوست د دوست سره د میلاوېدلې زاکه از دشمن یعنی دوست سره د پیوزوی د پیوست استدلې زاکه چې از دشمن د دشمن نه حذر کردن احتیاط کرنا. حذر منا احتیاط ډر کردن منا کول نیکوست ځکه چې د دشمن نه ډور یا احتیاط کول دا شدی نیکوست شدی یعنی دوست چې دوست سره نږدې استېږه میلاوېږه و د دشمن نه لرې استېږه. ای برادر گر خبرداری تمام ای وریره که خبر لري کامل. د خبر نه مراد دا چې په مسئله د شرعیت او د علم په احکام باندې خبر لري یعنی چې د شریعت د علم نه ته خبر وې بیا خلق سره سکوا. نرم و شیرین گویی با مردم کلام. مردم مانا سړی خلق کلام مانا خبره. نرم پسته و شیرین گویی نرم و خواجه ویایا با مردم خلق سره کلام خبره. هر که باشد تلخ گوی و ترش روی. هر سیک چې وي تلخ گوی چې خولې نه ترخه خبره روزي. ترخه خبره هغه چې تیر کوي بل ته سخته ورلګي بده ورلګي. ترش روی چې مخ یې تریو نیولی ګونځې وي. روی منه مخ و گوی منه ژغېدو. تلخ گوی تلخ ویای فارسی شه ترخه شي ته تلخ گویی ترخه خبره. ترش روی تروش مخ یعنی میشتو سے پشته شوی چې پلونی کسو مخ نیولاو. دوست تا ازوه ایس چې سه چا خلو ترخوي و مخ یې تریوي. دوستان ازوه دوستون د دنه بگردانند روی د دنه اړوي مخ. بگردانند اړوي روی مخ. دغه پنځه ډېر دي.